د مېرمنې سره په کوم وخت کې ډېر ژر یو ځای شو چې مېرمنه حمل واخلي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتر وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د ښځې سره په کوم وخت کې یو ځای شو چې مېرمنه زر حمل واخلي. هغه خلک چې مېرمنې ته زر حمل نشي ورکولی نو دغه طریقه دې یاده کړي او د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دغه ښکلي نظر کې ځان سره شریک کړي. که غواړئ چې د اولاد خاوند شئ یا هغه خلک چې د اولاد خاوندان نه دي او بې برخې دي نو کولی شي د دغه طریقې څخه ګټه واخلي. تاسو کولی شئ په دغه دوه وختونو کې له مېرمنې سره یو ځای شئ او حمل ورکړئ. لومړۍ طریقه: دغه وخت چې تاسو هر وخت چې ستاسو مېرمنې د حیض وخت رانږدې وي یعنې میاشتنی مرض رانږدې وي او سبا مرض راځي نو تاسو کولی شئ چې په دغه لومړۍ ورځ باندې یعنې چې سبا ورځ رانږدې ده او مېرمن دې د حیض یا میاشتنی مرض راځي نو تاسو کولی شئ په دغه وخت کې ورسره یو ځای شئ، یعنې په دغه شپه کې یا په دغه ورځ کې تر څو هغه مرض راځي تاسو کولی شئ 2 یا 3 ځلې ورسره سیکس وکړئ چې ورسره هغه وخت کې چې زر تاسو ورکولی شئ حمل په دغه وخت کې ورکولی شئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه چې کله مېرمنې ته حیض رانږدې وي نو تاسو کولی شئ ورسره یو ځای شئ. دوهمه طریقه دا ده چې او دویمه د وخت دا دی چې هر کله مېرمنه د حیض څخه وځي یعنې میاشتنی مرض یې ختمېږي او ختم شوی وي یعنې یوه ورځ کې تېره شوې وي یا هم په همدغه ورځ تېره شوې وي او خلاصې شوې وي دغه مرض څخه نو په دغه ورځ هم تاسو ورسره یو ځای کېدلی شئ ځکه په دغه وخت کې هم تاسو د مېرمنې څخه ګټه اخیستلی شئ او مېرمنې ته حیض یعنې د حیض د مرض څخه وروسته تاسو کولی شئ مېرمنې ته حمل ورکړئ. دغه دوه طریقې تر ټولو بهترین طریقې دي چې کولی شئ تاسو له دغو طریقو څخه ګټه واخلئ او مېرمنې ته د اولاد خاوندانې کړئ او تاسو هم د اولاد خاوندان شئ. نو دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په دغو دوه وختونو کې وکړئ یعنې د حیض د وخت رانږدې کېدل او د حیض د وخت وتل. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب نه اخیستی، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.